د رزق د زیاتوالي دپاره یو داسې عمل چې شاید تاسې به تر دې مخکې نه وي لیدلی او نه به تاسې د چا څخه اورېدلی وي. ډېر خلک د هغه وظیفې کوي، دې دپاره مختلفه وظیفې کوي، صحیح ده، خو لیکن چې کم شی هغه څلور داسې اعمال دي چې هغه په وجه باندې رزق زیاتیږي، په رزق کې اضافه راځي. هغه کم دي؟ قیام اللیل. ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې کم څوک د تهجد لمونځ کوي، د شپې د الله په حضور کې ولاړ وي، وایي دا هغه شی دی چې هغه د انسان په رزق کې برکت او اضافه راوړي. او بل په کثرت استغفار، د سهار د لمانځه بعد ډیر زیات استغفار ویل، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا ډیر زیات ویل دغه یو شی چې د بل عمل هغه په رزق کې اضافه او زیاتوالی راولي، دې سره په رزق کې اضافه راځي. دریم شی چې دی هغه صدقه کول دي د خپل وس مطابق. زما مطلب دا نه دی چې خامخا د انسان په زراو په لکاو روپۍ صدقه کې نه، چې څومره ته الله وس درکړی دی، که 1 روپۍ وي که 10 روپۍ وي، خامخا د ورځې لږ صدقه کوه. او دا هغه شی دی چې دې سره به په رزق کې اضافه راځي او زیاتوالی به راځي. او څلورم شی چې دی هغه د ورځې شروع په ذکر او اذکار سره، د ورځې ختمېده پر ذکر او اذکار سره. یعنی سهار هم ته داسې حالت کې پرتا باندې د سهار چې ته ذکر او اذکار به کوې، او ماښام هم په داسې حالت کې دي پرتا باندې ماښام چې ته ذکر او اذکار کوې. دغه څلور هغه اعمال دي چې د دې په وجه باندې په رزق کې زیاتوالی او اضافه راځي. نو دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور د سره شیر کړئ.